په سرپل کې د طالبانو هزاره طالب قماندان د وسلوالو ترمنځ نښتې شوي دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله یم چې روغ جوړ به اوسئ. یو ځل بیا زه د ازاد یوټیوب چینل سره د نوي خبر سره تاسو ته هرکلی کوم. په دې هیله چې دغه خبر ستاسو خوښې وړ وګرځي او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم بشپړ خبرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. د طالبانو په لیکو کې د خپل منځي اختلافونو اوازې نور له پردې وتلي دي. د سرپل ولایت له بلخاب ولسوالۍ څخه د طالبانو او د هزاره طالب قماندان مولوي مهدي مجاهد د وسلوالو ترمنځ د نښتو راپورونه را رسېږي. د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو یوازینی هزاره قماندان مولوي مهدي مجاهد ته یوې نږدې سرچینې چې د موضوع د امنیتي حساسیت له وجې نه غواړي نوم یې په راپور کې راشي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د پرون ماښام په جګړه کې د طالبانو ځواکونه له سیمې په شاتګ ته اړ شول، خو د سرچینې د ادعا له مخې د قماندان مجاهد وسلوالو ته هم تلفات اوښتي. هغه وایي د طالبانو تهاجمي بریدونه شنډ شول، موټر او تجهیزات یې له منځه ولاړل، څو کسان یې مړه او څو ټپیان شول. په شاتګ یې وکړ، خو یو تن انتحاري ځان د مجاهدینو په منځ کې والوځاوه چې په نتیجه کې د ولسي دفاع 3 غړي مړه او 4 تنه نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړې او نښتو راپورونه ردوي. د دې وزارت وایي عبدالنافع ټکور په دې اړه چې ولې دې سیمې ته د طالبانو ځواکونه استول شوي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د حکومت امنیت د ټینګښت لپاره هر ځای ته ځواکونه استولی شي. ټکور ویل چې هلته هیڅ ستونزه نشته او دا هر څه یوازې تبلیغات دي. د بلخاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې مینې پرېښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. مهدي مجاهد 14 کاله مخکې هغه مهال چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې و د طالبانو پر لیکو ورګډ شو او د هیواد په شمال کې د جمهوري نظام په سقوط کې هم مهم رول ولوباوه. خو وروسته له دې چې طالبان څه کم کال مخکې واک ته ورسېدل، د طالبانو له اصلي ډلې سره یې مخالفت پیدا شو. ویل کېږي چې مهدي مجاهد له طالبانو څخه د حکومت په اډانه کې د هزارهګانو لپاره د پراخې ونډې غوښتنه کوله، خو طالب مشرانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره نه یوازې د هغه بلکې د نړیوالې ټولنې او د کورنیو سیاسي ډلو غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. له بلې خوا سیمه ییزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د بلخاب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د جګړو د پراخېدو له ویرې خپلې مینې پرېښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. قدرمنو لیدونکو، افغانستان یو له داسې هیوادونو څخه وشمېرل کېږي چې د جګړې زړه ورته ویل کېږي، ځکه چې هر څه چې کېږي په افغانستان کې کېږي. هر هیواد راځي او په افغانستان کې جګړه خپل وسایل ازمایي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دغې راپور په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو په کمنټ کې شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. آزاد میډیا.